الله دې راوله نو دا الله دې راوله څنګه ښه سره جوړې په خیر دا چیرې چې نه معلومېږي دا څه یې څه کوله والله زه خو دا پوډریان نه دي والله زه خو تللی وم دغه ته بابا صاحب ته ولاړم ښه بس بابا صاحب ته چې ولاړلم ورې مې درې شپې وکړه هېڅوک نه وه بس بیا نوکران چې درې شپې مې وکړلې بالا ولاړم کابل ته ګلان یې راکړه په کابل کې داسې یو انډیوال و ګلان یې راکړه بس بالا چې ګلان یې راکړه ما نه زه ځم دغه ته بینکانګ ته بینکانګ ته ورې موټران لرم نه یاداست شد موټران لرم ښه وپوهېدې کوکو خانه دې نه بوتله پرون تللی وم دغه ته ذاکرو ته پرون تللی وم نو داسې پیسې راکړې ټرمپ پیسې راکړې مالو کې پیسې راواستوه یو پیسې څه کوو دغه پیسې راواستوې نوي نه ځي موږ په خپله په کندهار کې غول خورو نو زه پیسې څه در واستوم ما نو څه وکړو اوس بیا دغسې حال دی چې هلته به وچاودې هلته به وچاودې خاص به وانچاودې هغه ورځ صاحب وراتلله په کوڅه کې په لوښو کې ولوېده چادر یې په لوښو لړلې وه ګرد شان یې په لوښو لړلې وه بیا راغل دغه راغله صاحب تاج خو پېژنې ټکه دې دا وایي میړه پسې یو میړه طلاقه کړه ولې ستا دغه ارومنۍ په نس طلاقه یې کړه ګوره نو د کم یې ورسره تښتېدلی خو نه زه خو ولاکه یا په الف پوهېږم یا په ب انګلیسي یې ویل والنسل ایویوکوکو ول زه په مخه دې شه چې بیا رانه سي څه وکړمه اجاقشي څه ورته ویل یو اجاقشي خو بله کوم دی شک شک دی داسې سترمپزه یې نیولی وه نو یو ډکه یې ورته ایله کړې وه چې ما وینه خو نوم نو کې معاینه چې مړه سوله دی نو کونډ سو اوس نو ګرځي نو چې ګورې څه به وکړي هغه ورځ په مرکه تللې وه دغه پېژنې صاحبو او د احد پالو ته پس لور نو څه شته پاره څه کوو زه خو په خپله د چا غیبت نه کوم زه خو د چا د غیبت ګناه لري داسې ګناه لري صاحب ابو خپله کوم ګناه لري چې غیبت کوې الله دې لمونځ نه قبلوي چې غیبت کوې غاړې دې بندې دي دغه صاحب تاج غیبت کوه هغه ورځ یې پښه ماته سوه کله ولاړله ګورم چې څنګه په بیا نو میړم پسې طلاقه د کور یې پسې وشړله یو دا نو بیا مه چاته مه دغه کوه چې دا یو چاته وستی هغه به وایي یو دا څنګه سمین ګله ناسته د خدای په امان په مخه مو ښه دا مو ژوندي لره زه د چا سره کومه دغه نه لرم نه د چا غیبت کوم نه زه دا ژوند درته وایم چې د ژوند څه خوند واخله ببو د خدای په امان سلام علیکم